سورة البلد مکی سورت ته پدې کې شل آیتونه دي او موضوع دي سورت دا ده چې په انسان باندې بلازم مشقتونه راځي تکلیفونه راځي نو یو خو هغه تکلیف ته چې انسان ته فائدې ملويږي او یو هغه تکلیف ته چې هغه فاسد دی نو انسان خو بلازم یو مشقت کوي نو بیا په کار دی چې نیک مشقت وکړي ته کوم چې وته فائدې ملوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد خامخاز قسم خرم بدي خارباني وأنت حل بهذا البلد بديس حال کی جت نازلی بدي خار کی دلته بلد نه مراد مکه ده. الله سبحانه وتعالى قسم خوري د مکه په خار باندې او د مکه چې دنو د په دنیا کې او په زمکو کې اوچته زمکه غده مکه ده ځکه په الله قسم خوري وانت حل بهذا البلد او ته نازل یې په دې خار کې دغه یو مطلب خو دا دی. دوی مطلب دا دی چې اے پیغمبره په دې حال کې موجود یې په دې مکه کې او ماته استباول کوي چې د صورت غټه موضوع هغه مشقت ته چې انسان باندې مشقت راځي نو د مکه ذکر کړه په دې مکه کې عام په دې مکه کې مشقتونه ډیر دي کته څو خیر کړي چې سړی لړ شل تستړی کیږي لازم نو په دې مکه کې مشقت یې عمره د عبادتونه دي هغه د لاسه سړی ستړی شي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې تنازلی په دې خار کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په دې خار کې ډېر مشقتونه راغلي چې هغه پر مشقتونه په مدینه کې نه دي راغلي. ووالد وما ولد او قسم په هر پلار باندې او باغی چې اولاد راوړي دي پلار او په بچو باندې. لقد خلقنا الانسان في كبد یقینا پیدا کړی دی موږ انسان په مشقت کې یعنی لازم به د انسان باندې مشقتونه راځي لازم به د انسان باندې مشقتونه راځي په ټول عالم کې په انسان باندې مشقت ډیر دی په ټول کائنات کې دومره مشقت په بل چا نشي څومره چې په انسان باندې دی. انسان پیدایش کی تکلیف ته به چې غلویږي تکلیف ته به چې بلوغ ترسي تکلیف ته کاروباري تکلیف ته پیسې چې ګټي د ځان تکلیف ته بچي به ځان تکلیف ته بیا دغه نه بعد بډاواله دي نو به د مرګ سختی دي به قبر عذاب دي به د قبر نه راپسېدو حالات دي به قیامت ته ټول سختي او سختي نو په دې کې ډېر قمقل انساني چې هغه د شي ژوند غواړي چې بغي کې سخت نه وي دبا دماغ کې بشي چلی چې دي شي وي زما دي شي ژوند په کار دي چې بالکل بګي سخت نه الله لازم به سخت راځي. ايحسب ان لن يقدر عليه احد اي ګمان کوي چې چری به قادر نه پد باندې سوک ان کافر انسان دا ګمان کوي چې بده سو قادر نه چې د دوباره را پاسي بیغه ژوند تیری. يقول أهلكت مالا لبدا ويدي ما ولقوا مال دير بس دقه خبري دي ده سوچ نشي چې آخرت ته قبر دي عذاب دي جنت او جهنم دي خو بس دقه سوچ دي وي مال مې ډیر ولګو مال کته او مال بره مسلمانانو په خلاف مې دا وکړو دغه. ايحسب ان لم يره احد اي ګمان کوي چې ونلیدو د نره هیچا. الم نجعل له عينين اي ندي ګرځولي منګه د نره دوسترګي ولسانا وشفتين او جبه وشوندي وهديناه النجدين او خولدي منګه د دولاري فلقتحم العقبه نو ندی پوری وته دی پکنداو بني. الله دولاري خولي دي انسان ته د الله سبحانه وتعالى غټ نعمت وهديناه النجدين خولي دي منګه د دولاري حق لرو الله واضح کړی دا او د باطل لرو الله واضح کړی دا وې د لار جنت ته شي او د لار جهنم ته شي چې څوک پیلاړو
نه دا خپل اختیار شته وسړی جهنم په لار روان دی فلا یلومن الا نفسه خپل ځان دی ملامت کوي ځکه چې الله خو ته جنت لار خولې ده اسباب او تم آسان کړو خود دې په خپل ځړنه کېدو جنت ته نه دې خپل ځان ملامت کوي الله وی چې فلقتحم العقبه اصل خبر ده دې چې دا ګړي وړي وي د کافر او دا وی چې ما مال ولګو ما دا چې کوم دغه کو نو دې له اوسه پوری په کنده نه دې پوری وته وما ادراك ما العقبه او سپو کړي ته چې سده کنداو د څه شي دی الله وی دا کار دی فك رقبه ازاد ولد مريدي او اطعام في يوم ذي مسغبه یا خوراک ورکول دی په دې ورځ کې چې لوګي والده یتیما ذا مقربه یتیم ته چې خاوند خپل ولید حدیث کې راځي چې خپل ولا صدقه ورکول زکات ورکول دي دوه فائدې دي یو د خپل ولید وساتله او دویم د چې صدقه دی وشوه او مسکین ذا متربه یا مسکین ته چې خاوند خور دی خاوند خور دی مطلب څه دی هیڅ سره نشته نو یو دلته یتیم ذکر شو بل مسکین ذکر شو دوی له خوراک ورکول به فائدہ یو مسکین یو فقیری یو مسکین او یو فقیری نو بدی کې کوم یو ډیر غریبي فقیر مسکین څه دلیل دی مسکینانو سره کشتی و فكانت لمساكين يعملون في البحر د مسکینانو سره سنسه اسبابي حالات دي لکه دای چې بس دې پوره ولکه دومره چې گزارې روانه فقیر به ډیر غریبي ثم كان من الذين آمنوا بيبيدا كسانو نجيمان راوړي وتواصوا بالصبر او يوبلته وصيت کړي په صبر وتواصوا بالمرحمه او يوبلته وصيت کړي په رحم کولو اولئك اصحاب الميمنه دا کسان دي خيل سوالا دا سلور کارونه چې وګ کنه نو بکندو باندې وسه شي و بوړي دا بکې پغه ووړي جنت ته بولار شي والذین کفروا بآیاتنا او کسان چې کفر کړي دي بایتونو زمنګ هم اصحاب المشأمه دوی خوندان د غسلاستی علیهم نار مؤصده دوی باندې بوري بنکړې شوی د هر طرف نه دغه نه بعد د سورۃ الشمس سورۃ الشمس دا مکی سورۃ ده او بدی کې 15 آیتونه موضوع دا ده چې الله به ترغیب ورکړي د تزکیه طرف ته تزکیه خپل ځان پاکول د ګناهونو نه د کفر نه د شرک نه هر قسمه فساد نه دغه چې دا نفسوم ګندکی کنه په دې ګناهونو سره ګندش نه پاکه به سه پس په ایمان په توحید په قران په اخلاص په ذکر په عبادت د حرام او نزان ساتل دې سره د نفس پاکي بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها قسم دې بنور او پرنا داغي په اول کې الله سبحانه وتعالى ډېر شي قسمونه خوري د ټول دې لپاره چې خپل ځان پاک کړي والشمس وضحاها قسم دې بنور او پرنا داغي والقمر اذا تلاها او قسم دې پس پومې کله چې ورپسې شي بنور پسې والنهار اذا جلاها او قسم دې بورز کله چې راخکار کې نور لرا والليل اذا يغشاها او قسم دې پشپا کله چې پټ کې نور لرا والسماء وما بنا او قسم دې پسمان او باغ چا چې جوړ کړی دی سوق دې الله یعنی الله بزر قسم خوري
والارض وما طحاها او قسم دې بزمک او باغ الله چې خور کړی ده ونفس وما سواها او قسم دې په نفس باندې او باغ الله چې دای برابر کړی ده فالهمها فجورها وتقواها بس قولي د تنا فرمانی او د تقوا لاره دوړ لري او الله قولي خوازه لري به دغه لپاره پیغمبران را لګري دي کتابونه نازل کړي دي علماي پیدا کړي قسمه قسم حجتونه الله سبحانه وتعالى به انسانانو باندې قائم کړي نو سوي قد افلح من زكاها یقینا کامیاب دی هغه څوک چې پاکي کو نفس ټول قسمونه دي لپاره وکړو وقد خاب من دساها او یقینا ناکام دی هغه څوک چې ډوبي کو نفس خپل یا ګډوډي کو نفس په ګناونو کې كذبت ثمود بطغواها تکذیب کړو سمودیانو په سبب د سرکشي خپلې اوس هغه خلک ذکر کوي چې هغه د خپل نفس نه پاک کړي په ګناونو کې اختو په شرک کې اختو اذ بعث اشقاها کله چې را پاسېدو بدبخت دا غوینه چې خلاله کړو فقال لهم رسول الله نو يغويت رسول الله سوق صالح عليه السلام ناقة الله وسقياها لهذا كيدو خد الله او د نمبر د وبو داغي فكذبوا ندوي دروجن کوغا فعقروها ندوي لالکړه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم نو هلاکت را وستو بدوی باندې رب دوی په سبب د ګناه د دوی فسواها نو برابر کو هلاکت بدوی باندې په ټول هلاکت را وستو او دا هر څه ول ختم کو چاغي تفصیل مخکې موږ سره تیر شي نو سوال د ځل کې راځي چې الله د خلق دومره دای تبا کړو ختم کړو عادیان ختم کړو فرعونیان ختم کړو نو داخله د الله نه به تاسو نه کوي الله وی ولا يخاف عقباها او نريد ولا انجام د دې کارنا الله وليري یریږي خو هغه سړی چې کمزوري مخلوقي وجود زمانه تاسو کوي الله خو نه یریږي الله نه څوک تاسو نشي کولای لا يسأل عما يفعل الله وزنه یریدم دینه چې د انجام به سره وسی سورة الليل دا مکی سورت ته او بدی کې یوش آیتونه او بدی سورت کې الله سبحانه تعالی دا خبره بیان کړي چې انسان اعمال په دوه قسم دي یو کامیابی والا او بل تباہی والا نو کته کامیابی غواړي هغه عمل وکړي چې کامیابی والی چې تا نور نیکانو ترکایږي او ځان به دا بدیانو نه ساتي چې تا نور بدیانو ترکایږي دا فائدې دې ساتي چې ګوره نیکی انسان نیکی ترکایږي او بدی ترکایږي ته یو ګناو کنه پاګې به بیا بلکې ورو د زړه به تک تور شي بس بیا دا ګناه ته ګناه نه ښکاري او چې یو نیکی دی وکړه ته مونږ کو جمعه ترلې مونږ دی کو کیناسته منځنه به ذکر او اسکار دی وکړو د زړه دې خوشاله شي جمعه راشه به قران راواله منظر کو دې کوم طرف ته قران تلاوت بلغه نه بعد دعا او به دې شي نو عبادت به عبادت ترکایږي ګناه به ګناه ترکایږي بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى قسم دې پشپا کله چې پټکی نور لره والنهار إذا تجلى او قسم دې په ورځ کله چې روخانه شي وما خلق الذكر والأنثى او قسم په الله چې پیدا کړی د نارینه او زنانه ان سعيكم لشتى یقینا کوشش تاسو خامخا مختلف دي یو شان کوشش خو نه لګم تاسو چې ټول انسانان یو شان بندگی کوي د الله یو شان مهنت کوي الله یې مختلف دي
فاما من اعطى واتقى بس هرغه چاچی ورکو مال واتقى تقوى يكره وصدق بالحسنى او تصديق وكذا خيست خبري جنت یا توحید چې بچا کې دا صفات رالو فسنيسره لليسرى نظر د چې اسانی به ورکو دلر اسانی طرف ته توفیق بول ورکو د بندګۍ او دا بندگی بو تسکو اسانه وکو واما من بخل او چا چې بخل وکو واستغنى او جانبي پرواکو وكذب بالحسنى او تکذیب وکو د خسته خبري جنت نه منو توحید نه منو فسنيسره للعسرى نظر د چې اسانی به ورکو دلره سختي طرف ته مطلب دا دی چې د خیر لاري بوته سختی کو دا د الله غټ عذاب دی او چې کلم د الله نه دعاګانې غواړي نه د دعا په کې لازم غواړي چې الله ماته نیکیانه اسانه کړي ځکه چې د الله یو عذاب دی چې ته نیکی ګرانه کی ته خیر لاره ګرانه کی لکه اوس ته منزل را پاسي سحر منزله نو دوه یو شې انسانان دي او په یو کمره کې اوسېږي دا یو را پاسي بل نه را پاسي دی بل ته الله د عبادت ګران کړي دی نه پری دی عبادت او دا د الله غټ عذاب دی دوه کسان دي په یو ډیر کې یو کمره کې یو راځي درس تناسي د الله دین اوري دا بل نشي راتلی نو ته په تکبر او فخر کې مرزه بلکې شکر وباسه د الله چې الله تعالی توفیق درکو او هغه ته د دین هغه ته ګران کړي دی هغه نشي کولای دا مطلب دی فسنيسره للعسرى چې موږ بدته د هغه اسانه لري بوته ګرانی کو هغه نیکانی بوته ګرانی کو بده بندګی نشي کو هر کار وکي کته وته چې راځي چکر لګاو بازار ته بلړ شو روزه بلند کو ځان له سوال به ته بلړ شو ځکه نه جی زیغه مسوتنه پورې سرم ګرځیلت به ته دلته جمعات کې درس کی کینن وته لک ساتله الله دا کلام ورنی مګنټه درس یاره بس بیا ز بیا بزرا شمزه نو ته اوس دې کې سوچو چې بازار ته دیږي جمعه ته نه راځي نو څه چللې چې الله دې سړی ته هغه عبادت سره هغه وته ګران کړي والعیاذ بالله دا غټ عذاب دی غټ عذاب چې الله ته خپل بندګۍ ته نه پریدي او الله ته نه پریدي تر بندګۍ کې الله ته سره ظلم نه کوي خو ستاسو پزله کې شي چللې نو سره و چې الله ولې ماته را کار ګراني نه الله اسی نه ګراني ګور الله چې سره ظلم نه کوي دی بل ته چې اسانه کړی دی ولې اسانه کړی دی خو تاسو دوانو په ژوندو کې فرق دی چې دنه سي چلشتي هغه ته اسانه ده او ته ګرانه شي دا دې مطلب دی وما يغني عنه ماله اذا تردد او فائدہ باور نکی د تمال د کله چې دې پریوزي ورته بخیل او مالونه جمع کول الله بلار کې نه لګول الله دغه مال ګرځله فائدم نشور کول کله چې جهنم ته لاړ شي ان علينا للهدى یقینا زمن بزمه باندې خامخاله رخودي الله زموږ دغه کار دی مو خو دلته روخه اوس په دې روانيږي نه روانيږي دا ستا کار دی وان لنا للآخرة والأولى او یقینا خاص زمنګ د بار خامخ آخرت او دنیا ده اختیار د الله سره دی فانذرتكم نارا تلظى نو ما وير وليتا سدور نچلم بي وي لا يصلى الا الاشقى نبن نوزيغيت مگر ډیر بدبخت الذي كذب وتولى اغه څوک چې دروغ جنې وګڼو حق او مخې واړو د دین وسيجنب الاتقى او زرد چې بچ بکړې شي دا غیر ډیر تقوا ده الذي يؤتي ماله يتزكى هغه کسته چې ور کوي مال خپل چې ځان پاکي سنه د ګناونو نه د تقوادار به جهنم نه بچي فدي شان ته وګوره او دې صفت ته وګوره وما لأحد عنده من نعمة تجزى
او نشتی د هیڅ د پاره د سر سه احسان چې دا غیبت لور کړي کیږي پیسې دې پر نه لګي چا سره خکړي دي دا غټ صفت ډیر ګران کار دی دا ډیر انتهایی ګران کار دی چې یو سړی دې تاسو سره خنه کې او تاسو سره خکه والله العظیم د کعبه پر د قسم خورم د تجربه خبره چې دا ډیر ګران کار دی دا د مؤمن غټ صفت د تقوا دار چې دې ته نه ګوري چې پلانې بسکه او پلانې بسکه زو سره منډوم چې ما سره وای زو له قرض ورکوم چې مال راکی زی جنازې لازم چې زما غل راځي زی په غم کې ولاړ زما کې ولاړی په دې باندې ضرب برابر ثواب ته نه ملويږي عامله ناصبه عملو کو ځانې سستړی کو هغه حدیث مته واست بیان کړو بوزه کې د الله لپاره محبت د الله لپاره دښمنی په دې باندې ما یو څو درسونه کړو پای کې حدیث ما بیان کړو که تاسو ته یادي چې یو کس روانو یو کلی ته خپل مرګري پسې نو پلار کې پسې الله ورته ملائک راولېګل یو ملک راولېګل انسان په شکل کې وی چرته رواني وی زما پلاني کلی ته وی سکه وی پلاني پسې چې ته خیر سره کړی دی وکړه یعنی خیر سره کړی چې دومره لري نه رواني ځکه دومره لري نه سفر کول خاص نه کیږي خو تاسو سره وسخه کړی هغه نه وی چې ته قرض به ادا کې یعنی سبه درکړی ته اوس بدلل ورکه دا خاص نه کیږي نه نو ولې زی وی الله د پاره زموږ الله راضي شي نو به وورځ انسان نه مزه ملک ما الله را لګلې مچ دې سړی ته وایا چې ته چې څنګه زمنګ د پاره د خلکو سره محبت کې د غشن منګ تاسو سره محبت کو دا د مؤمن صفت ته د تقوادار سړي صفت ته چې دې ته نه ګوري چې مخامخ سړی به ما سره سکی خپل کار کوا خیر خوروا هر ځکه د خلکو سره مرستې د خلکو سره منډې دشمن سره منډې دشمن سره مخکوا او دا خبره پرې د الله باندې چې دې سکه وسنه کوي دا حساب کتاب الله کې کدی تاسو زیاتې کې ک ظلم کې ک ارسه کې پرې د الله ته الا ابتغاء وجه ربي الاعلى مگر د پاره د لټولو د مخ درب د چوچته د دې لپاره لګیږي ولا سوف يرضى خامخ زرد چرازبت شي ولا سوف يرضى الله به راضي شي او دا سړی د سړي په بل الله خوشالي نه ورکی مفسرین او علما وایي چې د آیتونه د ابوبکر صدیق رضی په حق نازل شوی دي او باز وی چې عام نازل شوی دي خو اولنې ک صدیق داخلي غسوک دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ناشنا انسانو رسول صلی الله علیه وسلم په جمعات کې وی تاسو کې چا نن سوق جنازې لته هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسه وی زته وی چا نن مسکین له خوراک ورکړي پاسه وی رسول الله وی سوق د بیمار ته پوښتل وی رسول الله دا ټول کارونه د کړي ها په یو ورځ کې ځکه یو حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی درو چې څوک روزنی شي جنت کې دوی خاص دروازه ده منځ ولا خاص دروازه ده صدقه ولا خاص دروازه ده jihad ولا خاص دروازه ده ابوبکر صدیق پس وی رسول الله دا خو موږ پوښ خو دې څه وسو کې چې ټول دروازونو ته आवाज کی رسول صلی الله علیه وسلم ویبا وارجو ان تكون منهم او تم باغو کې ابوبکر وی ته جنت هر دروازه आवाज کی ابوبکر صدیق رن کې د صفاتو مال به ډیر لګاو د الله په لار کې به انتها مریان او وینځه غزا دي کړی د الله د پاره او صرف دې ته وګوره کنه عمر ابن خطاب رضی الله عنه وی ابوبکر سیدنا ابوبکر زمونږ سره مشر دی واعتق سیدنا او زمونږ مشر آزاد کړی دی بلال رضی الله عنه دې ته سوچوک د بلال رضی الله عنه د آزاد کړی وره نو ځکه په دې ایتونو کې چې څوک داخلي ګولنې کې څنګه څوک دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه الله سبحانه تعالی دې صفات ممکن پیدا کړي سورۃ الضحى مکی سورۃ ته په دې کې یو لس آیتونه دي او په دې سورۃ کې او د دې نه په دې ورسته سورۃ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت او شان بیان شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو سورې وحی جری بند شو لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو شو د روح مبارک وې زموږ درته سبا وېما به سورې وحی بند شو تقریبا 15 سورې وحی رانه له نو ام جمیل د ابو جهل خزه اغه دا خبر وکړه وی ودعه شیطانه هغه شیطان پرې خو دې اوس بینه راځي وي د رسول الله مبارک دا وی د دې صدقه سره ډیر خپش الله د ایت نازل کو یا د سورته نازل کو
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى قسم دې د ساخ په وخت والليل اذا سجى او قسم دې په شپه باندې کله چې وغړيږي دا قسمون الله ولي خوري ما ودعك ربك وما قلى نپری خوده نه پری خوده رب استاد او نه د سره دشمنی کړی ده وللآخرة خير لك من الأولى او خامخ آخرت غرده تالرا د دنیا نه الله تیجی دنیا کې بس سخت تیری کی مشرکانو به خبر باندې صبر کوه دوی تکلیفونه درکې کله وی شیطان په ناراضي کله وی سو کله سب ته صبر کوه اخرت کې ډېر غټ نعمتونه یې هغه به تعالی درکو ولسوف يعطيك ربك فترضى او زرد چې دربکی تا طرف ستا ډېر څه نو تبا خوشاله شي په دنیا کې ولوم ورکړو په آخرت کې ولوم ورکړو دنیا کې فتح عزت ملګری دا ټول رسول الله ورکو په آخرت هم ورکي اوس د دې بعد الله سبحانه وتعالى خپل نبی باندې احسانات را یادي چې پیغمبره په دې وخت ما ته نه پرې خو دې اوس به دې سپرې ده الم یجدک یتیما فآوى اي نبی مندل الله ته یتیم نو زیدر کو اشنا اشنا خبره ته کوم ګره کم سړی چې ډیر غټي په امت کې یعنی الله ولې غټ مقام ورکي سبحان الله د ناشنا خبره تاریخ اوچت کې یې پوډ کولی مور مړی یې پلار مړی او یې دوانه نه یعنی دا ناشنا خبره د سیرت چې مشهور مطالعه کړي غالبا د غټ خلک چې کم دي کاغه غټ علما دي کاغه عام خلک د په تاریخ کې په بل سبب کې غټ خلک دي دوی پوډ کولی کې یا مور مړی او یې پلار مړ کی دا ناشنا خبره ده کې دې شته اوس هم د دې احساس شوی چې اکثر دې سره الله ول ډېر ترقی ورکي ډېر کامیابی نو رسول سم ته ګور څومره غټ انسان دی او وړکوال کې د الله مور مغستی ده او پلاری ته مغستی او دا الله خو دې دنیا ته چې وګوري نه پلارشتي نه مورشتي نه نکشتي ترته مرشو اوس ګور چې عزت دې څنګه ساتم د دشمنانو بده منځ کې الله څنګه وساتو څنګه ملګری ول پیدا کړ دا الله خپل طاقت راخکار کو لکه موسی علی السلام ته وګوره او واقعا موږ تیر شي وکړ د فرعون کورته ولې بیا غ فرعونیانو به پیسې ورکول د موسی علی السلام مورله چې هغه ولته ورکینو بچي مو په شمور ته او پیسې به مغستی الله دومره طاقت ور دی ووجدك ضالا فهدى او مندلې ویت غافلا ولاره درو خدا غافل ویت کنه رسول سم ته دا دین معلومو نو معلوم دا تفصيلات خو غته نو معلوم الله دې ته غافل وي موږ ته په هو درکړه ووجدك عائلا فاغنى او مندلې ویت غریب نو مالدار کړي په مال د خدیجه سره خدیجه رضی الله عنها ناشنا قربانی د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره ورکړي ځکه به چې کله بیا رسول صلی الله علیه وسلم تذکرہ کوله د خدیجه ډیره دی بیبیانو په مخ کې څه خبره به شو رسول الله مدینه کې بسرو کې به وکړالي خدیجه الله دې وبخو نه ورځ ته عائشه یا رسول الله یو ته دخلینه د نوم نو لګي او چې مونږ کینو خدیجه کته او خدیجه بره خدیجه کته خدیجه بره خزو کې دی شي طبيعت دي شي په یو بل باندې د غیرت راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه په هغه وخت کې زما مرسته کړو چې خلکو زې واځي برې خو ده او په هغه وخت کې هغه ماته رښتینه ویلو په کوم وخت کې چې خلکو ماته دروغجن وي او په هغه وخت کې هغه مالونه را کړو چې په کوم وخت کې زه غریب شوی او خلکو رن هر څه بند کړو دا څنګه خزو نه یادو نو دغه په مال کې بیا کته هغه تسیرت لنه رسول سمغه تجارت پکې کړل شام ته پکې تلو به اوس راغي وادم په دې کې خوخې شو اب سیرت کې به شي تقاضا دې کارونو ده چې الله سبحانه وتعالى تاسو دومره احسانات کړی به تم یو کار کوا فاما اليتيم فلا تقهر بس هر چی یتیم دې نو غوسه ورته مکوا یتیمانو ته غوسه مکوي یا غریبانو پلار نه
او دا ماشوم ګوره چې کله د څوک غوسه شي کنه او څوک د سوي نو دی ډایرکټ دا خبره پلار ته رسي یا په امن کې چې زما سره څوک دی زما پلار خو چې پلار وسره نه او ته غوسه کی نو دا نامناسب کار دی. او یتیم موږ سره خبره تیر شي چې یتیم چاته ویل کی چې پلار یې مړ شي او دی لا بالغ شوی نه او زمونږ په معاشره کې ما دا خبره کړو چې د 500 کالو پلار یې مړ شي دا غریب څه دی یتیم دی وی او دله پریدا بس بګی دي چې خزه مړ شي وی دی یتیم شو د خزه د مرګ سره یتیم کوي نو دا صحیح ده چې خزه مړ شي نو سړی یوازې پاتې شي پلار مړ شي د سړی او سړی عمر دی یوازې پاتې خو یتیم کیږي نه ولی ځکه چې دا ماشوم وړوکی دی دنه چې پلار مړ شو دی بالغ نه دی نو د ملا ماته شوړی دی غریب. واما السائل فلا تنهر او هر چی سوالګر دی نو مې رټه کسول ورکه کسنه ورکه رټه م دی بعض خلکو دومره سپک اخلاق دي دومره سپک او کچه خلک دي چې یو خو سوالګر له سور کینې به اوشه ځخوا دروغ جنه دوکه بازه روزانه دلته نه سکه دلته لکه چې سن ورکه مور کو خو رټه م د سپک کار دی. واما بنعمه ربك فحدث او هر چی نعمت دربستاده نو بیانوي د دې لپاره ها چې شکر ادا کړي. بیانول په دوه قسمه یو التکبر دلاسه دا حرام دي دویم د څه دلاسه چې الله شکر ادا کړي نو دا بیانول شي. سوره الانشراح د مکی سورته او په دې کې اته ایتونه دي او په دې کې د رسول سم شان بیان شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك اي ند پرانستی منګتا لرسینستا کولو کړي د سینستا نه د دې څه مطلب مو غستې شي چې الله د رسول سم د سینه کولو کړي و دي دین ته دی وحی ته ول سینه پرانستو او په دې کې د دم داخلي شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه دو پیری پرشتیا د الله تر طرف نه غسیره لشي و او د زړه پریشانی شي کم وخت یو چې کله ماشوم او دویم معراج مشفه باندې غیر تلونه مخ کې اسمانونو تر خطونه مخ کې جبرئیل السلام راغی یو لوخ کې وبراوړي زمزم په وبو باندې د رسول سمزړه د وینځل شو به دې زړه سره وړه غونډه کې ټوکړې چې شیطان دیزي پورین خته دیزي درسه شیطان په انسان باندې چلنه اثر کوي حضور ورکیږي به دغه ټوکړې دې لر کړی دا دې دا مطلب هم دی. ووضعنا عنك وزرك او چت کړې دې منګستانه بوجستا د الله په مرستي سره ګنې د نبوت خو دومره بوج دی چې د سړی ملا ماتي نبوت پرې دی والله لازم زره خپل خبره وکم دا دوره چې موږ شروع کړې دا د قران بیانو کړه دین مانه ته پوښتنه دا سم ګران کار دی والله لازم دی ګران کار دی نه چې سړی ته په د ذمہواری ولور کې په وګو ته کېږي چې ته به ټول عالم ته دین رسې یا سم ګران کار دی خو الله موږ د سره مرسته وکړه موږ ته هغه بوج سکو هغه د موږ کم کو الذي قد ظهرك هغه بوج چې ما ته ولې استعمله ورفعنا لك ذكرك او موږ پورته کړې دي او موږ پورته کړې دي یاد ولستا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان دي چې الله ول ور کړې تذکره ول اوچته کړه همیشه لپاره به یادي او کوم ځکه چې الله نو مغسته کیږي چې نو مزره غسته کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فإن مع العسر يسرا يقينا لسختي سرا سانتياي إن مع العسر يسرا يقينا لسختي سرا سانتياي دو پیری دا خبر الله وکړه چې زړه اساس مطمئن شي فإذا فرغت فانصب نو کله چې فارغ شنو زاستړې کا فارغ شې سره دعوتنا نبي الله يا دوا
وإلى ربك فارغب او خاص رب خپل ته رغبت کوا. الله اکبر. سره وی چې الله ته چې کړه د مزدورین فارغ شنه بیا څه کوا عبادت کوونه. الله ته وی چې سره فارغ شي وی درې داوود نه فارغ شنه بیا لږ ذکر بږي کوي دي شي بندګی د الله. ها مونږ دا نصیحت سړی ته کو چې ګوره چې کله فارغ شي د 12 غنټې ته ډیوټي وکي به خیر دی نیمه غنټه بږي قرآن وای درس ته کېنه الله یاد او بس موږ ستړي یو ځان لوي چې 12 غنټې سړی ډیوټي کې راغس بد حالي داغه منځونه بیا پټیم نشي کولای چې کم فرض منځونه دي دي چې الله پیغمبر ته وی چې کله د دې دعوت نه د مشي نو بیا بګي الله یاد او به خاص بندګي کو رسول صلی الله علیه وسلم به شپې ولاړو. سورۃ التین مکی سورۃ ته او بدی کې اته ایتونه او بدی کې الله سبحانه تعالی دا خبره بیان کړې ده. مقصد د سورۃ داره چې الله دې انسان لډیر خسته شکل ور کړي خدا خسته شکل جهنمی دې کچرته بده کې ایمان او نیک عمل نه. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون قسم دې پینځر او په خونه باندې وطور سینین او په تور غر تکشین باندې تکشین یا خيستا وهذا البلد الذي او قسم دې بدی خار باندې چې امن والده درې قسمونه الله وخړو په تین او زيتون باندې په انځر او زيتون نه په تور غر باندې نه باغ خار باندې چې امن والده نه خار امن والا کم یو شو هغه مکه شو تور کم یو شو موسی علی السلام چې خبرې کړي الله سره نو تین او زيتون د فلسطین په ځمکه کې راخیږي چې هغه ځمکه د څه ده د پیغمبرانو ده. الله په دې درو چتو زینو باندې قسم وخړو ولی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم یقینا موږ پیدا کړی د انسان په خسته انداز کې یا یقینا موږ پیدا کړی د انسان په خسته جوړښت کې ثم رددناه اسفل سافلين بیا موږ واپس کړی دې لاندې د لاندونه خذلیل دې الا بعض کسان مستثنا دي غو دې ذلت نه بچتي الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي فلهم اجر غير ممنون نو دوی لپاره اجر دې نه ختمېدونکې فما يكذبك بعد بالدين نو څه شی دی چې دروغجن ګرځي تا انسان ورسو د دې دلایلونه په جزا او حساب سره په جزا او په حساب باندې تاسو شي بیا هم دروغجن ګرځي دومره دلایل دی ولیدو الیس الله باحکم الحاکمین ایا نه دی الله فیصله کوونکی د فیصله کوونکو نه. سورۃ العلق مکی سورت 19 آیتونه او مقصد دا چې په قرات او په منځه او د الله په یادولو سره الله ته ځان نږدې کول. د دې سورت ته ابتدایي 15 آیتونه د غار حرا کې نازل شوي او دا اولنی 15 آیتونه دي چې الله سبحانه وتعالى نازل کړي دي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. اولنی 15 آیتونه او دا 15 آیتونه د روجي په میاشت کې راغلي دي او د روجي په میاشت کې د ليله القدر په شپه باندې نازل شوی دی چې قران ابتدا هغه په دغه شپه باندې شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم با عائشه نه روایت ته چې د نبوت ملویدونه مخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوازې کې نسته بخوخو نو یوازې به کې نستو او سوچ به کو د الله په مخلوقاتو کې شیره د سقي سره او دی مشرکانو ته به کتو چې دوی د بوتانو د بندګي کوي په توحید کې به سوچ کو او بغره کې بناسو غار حرا کې او ځان سره به د ډیرو ورځو خوراک څخه ځان سره ویوړو چې به ختم شو بیا برغه په خدیجه په سی بوله نور ورکو بیا بلل ته بناسو په دې منځ کې به سي جبرئیل علیه السلام راغی چراغ نو وینو
وته اقرا وای ناغه معنی به قارز مال لوستل نه راځي نو وینو سم زوري ولا ورکو به د زړه کې سوال لایي د زوري ولا ورکړو دې مبارک علماء ډیر جوابونه ورکړي چې اکثر به دې جوابونه چې غلري دي د حقیقت نه خو ښکاری دي چې والله عالم چې د ولدي لپاره زور ورکو چې د وسره عادت شي چې نه یې یو سره بیا نیو پیر دویم پیر دریم پیر ويسوي ما لا دايتنا ذكر ذا بينزايتنا جدوه رسول الله كور تراغ غرزيدو داس نا خديجه رضي الله عنها توي زملوني وهو صدر روچو يخبر اغلب هغه به صدر روچو بیا دغه سجل شي ناغه ته هغه رسول الله لقد خشيت على نفسي بزان يريدله ویولي دې قصه شوی دا ډېر درنه خزو دا خزم ټول یو شان نه دي خزو کې ور باز خزي دي چې جادي سړونه زیاتي او خياري خدیجه رضی الله عنها بوچتو زنانو کیو رسول سم ته والله بالله قسم الله چرته تا نه شرمای او تا به چرته نه خرابای ټول عمر لته د خلکو سره منډي والی تا د خلکو سره خکړی دي د خلکو نه دي بوجینو چت کړی چا باندې سم مصیبت راغله ته به ولاړی دې نه فائدہ وته ګور سوچ پکې کوي چې کم سړی د خلکو سره منډي وي په مصیبتونو کې ودرېږي د خلکو سره الله چرته نه ځای کوي به بوته بچا پسې په ورقه پسې چې هغه د خدیجه رضانه د ترز ویو او د سره د تورات علم انجیل علم سره عیسایو ډېر یو نیک سړی الته د قصو کړه وي تر دنه ووره چې دې سوي ناغه ته ورقه ته روارسي چلې سې یو د قصو کړه ها وی داغه هغه ملک ته چې په موسی عليه السلام باندې مراغله وې دي فرمان چې وې ځوان وین ما به استمرسته کړه رسول الله ته دې خبرې څه مطلب دی وی قوم به دی وباسي فرمان چې ځوان با وخت دغه نظروم کم دوه بډا شو غړون شو ورقلون شو نيرمان چې دې شي ځوان وین ما به تستامرګرتیا کړي رسول الله ولي وی وباسي ودی ولي دوه ما وباسي ورقه ته چې ستاسو خبرې چا کړي دي هغه خلکو وسته ستاسو خبرې چې څوک کوي ته اوس خبرې کې هغه خلک نه پریدي نو وسوم چې څوک د رسول صلی الله علیه وسلم د منهج بیانې خلک پریدي نه پریدي هغه نه پریدي دا وهابي دی دا به مذهب دی دا بد مذهب دی دا کله د امریکای سره دی کله د انګريزانو سره دی کله د سعودي عرب سره دی کله سو کله صرف پدې چې د نوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الله دې موږ دغه پر لار باندې مضبوط کړي بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق والولا بمدد نم دربستا اغزات چی پیدایش کړي دي خلق الانسان من علق پیدا کړي د انسان د ټوکړي د وینینا اقرأ وربك الاكرم والولا وربستا ډیر عزت والده علماء دي چې ناشته فائدہ بیانې وی اقرا وربك الاكرم والولد الله کتاب او الله عزتون ولده مطلب دا چې والولد الله کتاب الله تعالی درکې عزتونه الذي علم بالقلم اغزات چې تعلیم ورکړي دي بندگانو ته په قلم سره زمونږ منګوره هغه امت یو هغه چې زمونږ ابتدا په اقرا سره شوی دا پس سره شوی دا اقرا سره دا بازوی مونږ بس دي شي یعنی انسان ودريس دغه کاری چې مونږ تعلیم نه دی کړی بس مونږ وې دي امت یو چې زمونږ پیغمبر چې هغه ام پړو دا خبر غلطه ده بلکې مونږ هغه امت یو چې زمونږ ابتدا په اقرا ټکی سره شوی دا دا امت به لوستل کوي بيعلم بالقلم او دا امت به لیکل کوي وسړي لیکل نو ورزي لوستل نو ورزي دا څه شي دی ا دې به د امت څخه خیر خوایي وکي کولای شي خیر خوایي په نن سبا زمانه کې چې لیکل او لوستل نو ورزي کنه هیڅ شي نه هسه د پوخا گزاره کېده کار روان خو نن سبا خو د دور د تعلیم دی نو بکر درې چې مسلمانان په دې باب کې دي نور نه مخ کې شي
علم الانسان ما لم يعلم خودنه کړی د انسان ته داغه چې ورته نو معلوم کلا یقینا هم دسدا ان الانسان ليطغى یقینا انسان خامخا سرکشی کوي الرأى استغنى بدی وجه چې ویلی دو خپل ځان چې بے پروا دی یا مالدار دی انسان کی سرکشی لري چې کله د سر مال ډیر شي ان الى ربك الرجعى يقينا رب ستواب سيدا ارايت الذي ينهى ايتا سوچ کړي په بار دا غسړي کې چې منکي عبدا اذا صلى بند زما کله چې مونږ کوي اسوک دی ابو جهل رسول صلی الله علیه وسلم د کعبه په خوا کې مونږ کو سجدي لګولې د منکو ارايت ان كان على الهدى ايتا سوچ کړه دې کچرته یې هغه بيدایت باندې تا سوچ کړه دې خطاب چاته دې هغه انسان ته خطاب دې چې څوک د قران اوري ارايت ان كان على الهدى ایتا سوچ کړه دې کچرته دې بيدایت باندې او امر بالتقوى یا حکم کوي په تقوا باندې نه دا کار مناسب دی چې سړی په هدایت یو سړی تقوا امر کوي او دې منه کوي ارايت ان كذب وتولى ایتا سوچ کړه دې کچرته دې تکذیب کوي او مخړی دغه منه کون کې الم يعلم بان الله يرى اي نه دې په دې بدی چې یقینا الله یې دې کلا هچری دې شین د بکر لئن لم ياتي کچرته دې من نشو لنسفع بالناصيه خامخ وبداود بتندباني ناصيه كاذبه خاطئه تندې دروغجن ګناګار تندې تذکر الله په دې کړه چې په انسان کې د عزت تازه کم یو دی دره تندې والے الله چې موږ ابو جهل په تندې باندې وداغوي تندې نه به ونیسو ذکر الله سبحانه وتعالى ته موږ په سجده کې د تندې لګو ځکه چې په انسان کې عزت ولا زیغه د تندې دی فليدعو ناديا نراودي بلی مجلس والا خپل ابو جهل وی دیواله ستم کیرا کوي زه د مکی مشریم زما ډله ده زما پلانې قوم دی او پلانې الله یې خپل مجلس او خپل قوم ټول دی روبلی سندع الزبانيه زرد چې منګ به روبلو دک کون کی ملائک زبانيه دا ملائک دي چې انسانانو لدکی ورکی جهنم ته گزارلو لپاره کلا چری دي شین د بکر لا تطيع خبر ممند واسجد وقترب او سجده کو او ځان نږدې کلا تا سوره القدر مکی سورته او بدی کی 15 ایتونه بدی کې الله سبحانه وتعالى د قران عظمت بیان کړي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر يقينا من نازل کړه دا قرآن پښپ د عزت کې ليلة القدر پدې کې الله سبحانه وتعالى دا قرآن نازل کړي دا قرآن په یو پیر باندې د لوح محفوظ نه د دنیا اسمان ته راغلی بیا په دریش کاله کې لګ را کوشي نو ان انزل الله في ليله القدر موږ نازل کړي دا قران د ليله القدر په شپه کې ابتدایي په دغه کې شوی دا ټول خو نه نازل شوی په دغه پیر دنیا ته نو دا فضیلت ته قران شو او فضیلت ته ليله القدر شو دوه فضیلت شو نو دا فائدې دي ساتي چې آسماني کتابونه چې څومره دي دا ټول د روجي په میاشت کې نازل شوی وما ادراك ما ليله القدر او سپو کړی ته چې صدش په د عزت ليله القدر خير من 1000 شهر شپه د عزت غوړه د زرو میاشتونه چې تقریبا دغه نه سلورت کاله جوړي
چا چې بدیش پکې الله بندگی وکړه لکه د څلورتیا کاله بندگی وکړه او دې ځکه الله نه ویلي چې په شان د زرو میاشتو ده سی ویلي غوره ده تنزل الملائکه والروح فيها راکوزیږي ملائکه او جبرئیل علیہ السلام بدې کې باذن ربهم بحکم در رب خپل من كل امر د هر کار مبارکي سورۃ الدخان کې موږ دا مسله بیان کړو چې ملائکه الله کوم تقدیر ورکی د یو کال تقدیر ولا ورکی د لوح محفوظ د یو کال تقدیر غوي ځن سره راوړي سلام حتى مطلع الفجر سلامت یا ولد د شپه تر راختو د سبا پوری سورۃ البینه دا مدنی سورۃ ته په دې کې اته آیتونه دي موضوع د سورۃ د بندگانو حاجت پیغمبر ته د الله بیانې چې څومره ضرورت لري او کدا پیغمبر نه خلک به پراته په کفر او په شرک دوی مسله ده چې اهل کتاب سره خایل مشتي چې پیغمبر په حق ده خو سره د علم د تابعداري نه کړي حالانکه د پیغمبرانو دین ټول دین سره هغه یو ده او دوی به اختلافات پیدا کړو بسم الله الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا نو كافران من أهل الكتاب ده كتاب ولونا والمشركين ومشركان موفكين حتى تأتيهم البينة زائل كيدن كيد دنيانا ترديج راشد ويدفكار دليل الله وزد هغه وخت پورې کافرانو او مشرکان نه ختمو مد دنیا نه چې سو پورې مد دلیل نه خوول دلیل سره رسول من الله چاغ رسول دې د الله د طرفنا یتلو صحفا مطهره چلولي پاکي پانی کوم وی قران دې فيها كتب قيمه پدې کې حکمونه دي عدل ولا وما تفرق الذين اوتوا الكتاب او ندی جدا شوی هغه کسان چې ورته ورکړی شوی د کتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه مگر پس دا غینه چې راغی دوی ته ښکار دلیل څوک دی رسول الله سلام دی ښکار دلیل راغی هما هغه خبرې وکړي کوم چې دوی په کتابونو کې وي هغه علامات په کې کوم چې دوی په کتابونو کې وو به مونږ من وما امروا الا ليعبدوا الله او دوی ته حکم نو شوه مگر د دې چې بندګي وکړي د الله مخلصین له الدين خالص کون کی هغه بندګي حنفاء شکل کی بدین بانی ويقيم الصلاه ويؤتوا الزکاه او پابندیو کی د منځو ور کوي زکات وذلك دین القیمه او دا دین د مضبوط والده یا دا دین د کلکو خلکو الله وی اهل کتاب اختلافات پیدا کړو حالانکه وی اهل کتاب ته چې په کتاب کې څه ویل شي فما خبر ما دي رسول سم تکړي چې بندگی به واځي لچا کوي د الله به کوي خالص بندگی به کوي په دین باندې بکله کی منځونه به کوي زکاتونه به ور کوي دا خبره خو ماغوتم کړي د تمیم کړي نبی اولی دوی د پیغمبر خبره نه مني دا موږ سره په سوره بقره کې تیر شوی چې سوجره چې نه مني د بغض دلاس حسد دلاس هغه دلاس د پیغمبر ونه منو حالانکه دوی په خپل به د دعاګانې غوښتي وي الله د پیغمبر زر راوله چې موږ جنگ وکړو چا سره د مشرکانو سره او چې بیا هغه به انکار وکړو ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين يقينا كسان چې کفر کړي دي د کتابونو او د مشرکانو فی نار جهنم بور د جهنم کې به خالدین فیها همیشه به باقی کې اولئک هم شر البریه دا کسانم دوی ناکار دي په مخلوقاتو کې ناکار مخلوقاتو کې غدا غدي
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان راوړي او عملونه کړی دي نیک اولئک هم خیر البریه دا کسان هم دوی غوره دي په مخلوقاتو کې جزاؤهم عند ربهم جنات عدن بدل د دوی بنز درب د دوی به جنتونه د همیشوالي تجري من تحتها الانهار چې بهيږي بلاندې د هغې نه ولي خالدین فيها ابدا همیشه به باغی کې همیشه رضی الله عنهم ورضوا عنه راضي دی الله د دوی نه او دوی برضای د الله نه ذلك لمن خشي ربه دا د پاره دا چا دی چې یری د خپل ربنا دا قرآن د یو بل تفسیر کوي او دې کې الله وی چې دراغ چا د پاره چې الله نه یریږي څوک انما يخشى الله من عباده العلماء چې څومره الله پیژني دومره بدل الله نه یریږي او چې څومره الله نه یریږي دومره بدل الله د نعمتونو درکړي